واکمن او بخښونکي ذات په سپېڅلي نامه. قدرمنو اورېدونکو پښتنه مینه او سلامونه مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او تر دې دمه به مو وخت په خیر تیر کړی وي. دا د عبدالرقیب احمدزی مو د بړبوکۍ نومې په زړه پورې ناول سره هرکلی کوم. بړبوکۍ هغه په زړه پورې ناول دی چې ښاغلي نصیر احمد احمدي لیکلی دی. د دې ناول مرکزي څېره د امریکايي استخباراتو هغه کارکونکې ده چې خپلې موخې ته د رسیدو په هیله ځان د بند ستونزو ته ورکوي. ډېر مو نه ځنډوو، راځو د ناول په لومړۍ برخه پیل کوو. دره کې 3 خړ پوځي موټر روان ول. په دوی پسې سپېرې دوړې پورته کېدلې. ځای ځای به ودرېدل. بیرته به د ماشین غږ پورته شو. پنډ او په دوړو لړلو ټایرونو به حرکت وکړ. په لوړو ژورو به وختل او د سړک غاړو ته پر سپېرو ډبرو به خړ پوټی پرېوت. ناڅاپه د وړو ماشینګڼو ډزو ازانګې خورې کړې. موټرې ودرېدلې. دروازې خلاصې شوې. د یو موټر تر مخ د توغندي ګولۍ ولګېده. دوړې پورته شوې. په غره کې د الله اکبر چیغو زور ونیو او لاندې وېرېدلو تیرو کوکو دره پر سر واخیسته. عسکرو د غټو تیږو شاته مورچې ونیولې. له ډبرو سپین څوکي بادېدل او د درې پر سر ډېر پورته یو خړ ټپوس وزرونه غوړولي وو. جګړه په شدت روانه وه. له پورته پر سړک مرمۍ ورېدې. له لاندې ماشینګڼو پورته خولې نیولې وې. له میلونو څخه یې ورونه بادېدل. ناڅاپه د هلیکوپټرو درون غږ دره ولړزوله. د غره پر ډډه پرله پسې راکټونه ولګېدل. لویې وړې تیږې بېلې شوې. د تیرو چرو نری شنهاری واورېدل شو. عسکرو منډه کړه. د موټرو دروازې پسې پورې شوې. ټایرونه تاو شول او په لنډ وخت کې خړه دره د شورماشوره تشه شوه. تر ډېره چوپه چوپتیا وه. وروسته یو کارغه ناره کړه: کاغ کاغ کاغ. بیا د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. لس تنه یو په بل پسې لیکه روان وو. ټولو اوږدې ږیرې درلودې. پټکې تړلې وو او د ماشینګڼو خولې لاندې د سړک خواته اړولې وې. دوی په کوزېدو کې احتیاط کاوه. کله کله به یې په لویو تیږو پسې لاسونه نیول. هر یو هڅه کوله چې د خپل د بدن توازن وساتي. وروسته 2 تنه پورته ودرېدل. نورو ځانونه لاندې سړک ته ورسول. دوی وارخطا وو. شاوخوا یې کتل. یو ټیټ شو. له خاورې یې توپانچه ورپورته کړه. بل یو ماشینګڼه وموندله. دریم هم یوې اوسپنیزې خولۍ ته لاس کړ. دا وخت یې وچغه کړه: وینه شته؟ ټولو ورته وکتل. څېرې ناهیلې وې. سړي لاړې تو کړې. تو لعنت دې په دې سرکوزو. بچ شول. د یوه بل شونډې وخوځېدې. دلته پاتې کېدل خطرناک ده. باید لاړ شو. یو دم ډزې شوې. یو دم ډزې شوې. ولاړو کسانو منډه کړه. تر تیږو پټ شول. د ماشینګڼو خولې پورته ونیولې. لوړ ولاړ ملګري یې یوې خواته ډزې کولې. وروسته یې چیغه کړه: کافر دی، ویولئ. ناره شوه: چیرته؟ لمر خاته ته. د هغې تیرې پرخې تر شا. د ماشینګڼو خولې د پرخې خواته تاوې شوې. په اوږده ولاړه تیږه لسګونه مرمۍ ولګېدې. یو دم چوپه چوپتیا شوه. پورته ولاړ سړي ناره کړه: لا تر اوسه هلته دی. له لاندې یوه چیغه پورته شوه: نو څه ته ګورې؟ ویوله، مردار یې کړه. سړي په لوړ غږ وویل: له دې ځایه نه ښکاري. 3 تنه له خاورو پورته شول. لمر خاته خواته یې منډه کړه. نورو په ولاړه پرېښې ډزې وکړې. مقابل لوري کوم غبرګون ونه ښود. یوه راکټ ته مرمۍ ور واچوله. بل پر اوږه یې لاس ورکېښود. ورو یې وویل: ملګري مه ژوبلوه، پرخې ته نږدې دي. دا وخت د ولاړې ډبرې له یوه کونجه 2 لاسونه راووتل.
وروسته یوه اوسپنیزه خولۍ لمر ته وبرېښېده. بیا اوږې، ټټر او زنګنونه ښکاره شول. د پرخې ترڅنګ یو عسکر ودرېد. هغه په بیړه لاسونه پورته ونیول. یو دم چیغه شوه. نږدې کسانو منډه کړه. یوه د کلشنکوف پر کنداغ وار پرې وکړ. د عسکر له خولې وینو داره وکړه. پړ مخې ولوېد. بل یې پر ملا ګونډې کېښودې. لاسونه یې شاته ور واړول. دا وخت نورو کسانو هم منډه ور واخیسته. دا یو لاس کې چاړه وه. نورو د مشینګنو پر ماشو ګوتې ایښې وې. کله چې ډله ور ورسېده پر پراته عسکر ور پرېوتل. د سوکانو او لغتو وار نه کېده. یو دروند سوک د عسکر ژامې ته سیخ شو. خولۍ یې له سره ورغړېده او پر خړو خاورو تورې سڼې پرېوتې. یوه چیغه کړه: نجلۍ ده! نجلۍ سترګې رڼې کړې. تته رڼا وه. لږ وخوځېده. په اوږه یې نری درد تېر شو. بېرته پرېوته. چت ته یې وکتل. تېرې ډبرې راوتلې وې. ورمېږ یې کوږ کړ. په یوه نمجنه سمڅه کې پرته وه. د پښو دربه یې واورېد. باڼه یې سره وروستل. لنډه شېبه ووته. پر مخ یې سړې اوبه تویې شوې. سترګې یې رڼې کړې. دوه تنه یې سر ته وړالول. یو مشینګڼه ورته نیولې وه. د بل په لاس کې یو پلاستیکي خیرن سطر ښکارېده. یو چغه کړه: پورته شه! نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. بل وویل: زموږ په ژبه نه پوهېږي. د ټوپکوال شونډې وخوځېدې. په زوره یې ولاړه که. سطل په لاس سړي وویل: نشم کولی، نجلۍ ده. ټوپکوال د ټوپک په میلو وهله. نجلۍ کېناسته. سړي اشاره ورته وکړه چې له سمڅې ووځي. نجلۍ ولاړه شوه. د ملا درد ځای پر ځای کېنوله. بیا یې پر پښو زور راوست. 2-3 ګامه یې واخیستل. سر یې وګرځېد. په تیږه پورې یې لاس ونیو. سطل په لاس سړي وویل: نشي تلای. ټوپکوال په ملنډو ورغبرګه کړه. اوس به یې لارې ته راولم. یو دم یې د ماشینګڼې ګېټ کش کړ. چغه یې کړه: زه یې که دې غلبېل کړم. نجلۍ ولړزېده. په ړنګو ګامونو له سمڅې ووته. سترګې د لمر رڼا ته وبرېښېدې. شاوخوا یې وکتل. سپېره غر و. 5-6 وسلوال یو ځای پر یوه هواره تیږه ناست و. کله چې نجلۍ ته وکتل سرونه یې وځړېدل. د نجلۍ پام ځان ته شو. د ګریوان پاسنۍ 3 تڼۍ یې شلېدلې وې او تور لانده ویښته یې پر ټټر پراته وو. ورو یې د ګریوان دواړه خواوې سره وروستې. پر اوږه یې څه ولګېدل. یوه سپینه ټوټه یې پر سترګو پرېوته. اوږې ته یې لاس کړ. یو نری څادر و. شاته یې وکتل. تر څنګ یې یو په عمر پوخ سړی ولاړ و. د سپینې لونګۍ یې په نیکریزو رنګ کړي سرې سڼې راوتلې وې. په کیڼ لاس کې یې مشینګڼه ښکارېده. نجلۍ په څادر کې ځان وپیچه. ولاړ سړي خپلو ملګرو ته اشاره وکړه. په ډډ نارینه غږ یې وویل: څه وایاست؟ د کوم وطن درته ښکاري؟ 2 تنه له تیږې را ولاړ شول. ولاړ سړي ته نږدې ودرېدل. یوه یې وویل: ما ولیده، پر مټ یې د امریکایانو ټاپه ده. بل په خبره کې ور ولوېد: نه یې منم، امریکایان د بیزوګانو غوندې سره دي، خو دا له رنګه موږ والو ته ورته ده. د تیږې پر سر یو ناز ځوان ناره کړه: په کاپرانو کې هر ذات پیدا کیږي، یوه ګوله یې وولئ او سپیو ته یې واچوئ. یو بل وویل: احتیا وایي، تر څو به یې راسره ګرځوو. د سرو سڼو لرونکي سړي وویل: موږ باید خپل مشران خبر کړو، پرېکړه د هغوی په لاس کې ده. که یې وژله، که یې له نورو بندیانو ورونو سره تبادله کوله. ما اورېدلي چې کوپارو ته خپل کسان ډېر ارزښت لري. د یوه شونډې وخوځېدې. هر رنګه چې وي، خو له دې ځایه یې ورکه کړئ. په مرکز کې د دې ښځې موجودیت ښه نه دی. دنګ سړی په خبره کې ور ولوېد: آبادۍ ته یې نه شو وروستی، خطر لري. یوه شېبه غلی شو. وروسته یې سر پورته کړ. ورو یې وویل: یوه چاره به وکړم. سپي وغپل. یو ځوان بړستن له سره لرې کړه. غوږ یې ونیو.
ورو یې وویل چغه. بیرته یې سر پټ کړ. د سپي غپېدا ډېره شوه. ځوان کېناست. سپي غپل. یوې ښځې په خوبولي غږ وویل څوک نارې وهي؟ ماشوم وژړل. ځوان سرته ایښي شلډزې ته لاس ور وغځاوه. ولاړ شو. له خیمې ووت. د باندې سوړ باد چلېده. شاوخوا یې وکتل. سپي مخامخ منډه واخیسته. ځوان د ټوپک ګېټ کش کړ. یوه چغه کړه خپلیو. ځوان ورمخته شو. د سپوږمۍ په رڼا کې 3 تنه ولاړو. سپي غپل. ځوان په لوړ غږ وویل څه غواړئ؟ ډډ نارینه غږ یې واورېده. یو امانت را سره دی. د چا؟ د پلار دی. ځوان ورو وویل راځئ. 3 تنو په ده پسې حرکت وکړ. سپی ترې راګرځېده. غپل یې. ځوان خیمې ته ننوت. ورو یې وویل څراغ بل کړئ. اورلګیت ولګېد. په کېږدۍ کې تته رڼا شوه. 3 وارخطا ښځې په خپلو ځایونو کې ناستې وې. 2 ځوانې وې، بله هم بوډۍ. ماشوم هماغسې ژړل. دا ځوان شونډې وخوځېدې. میلمانه لرو. ښځو په خپلو ببرو ویښتو ټیکری ورکش کړ. ځوان په زوره وویل راځئ. کېږدۍ ته 3 تنه ورننوتل. بوډۍ په ویره وویل عسکر. ځوان په بیړه میلمنو ته وکتل. 2 ټوپکونه تړلي وو. تر 3 یې یو سپین څادر تاو. پښې یې په لویو خړو عسکري بوټونو کې پټې وې. لاسونه یې شاته تړلي ښکارېدل. یوه وسلوالو وویل په جګړه کې مو ونیوله. په کېږدۍ کې ناستو ښځو په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وویل ښځه ده؟ هو. دلته مو ولې راوسته؟ زوی دې راولېږله. ځوان میلمنو ته د کېناستو اشاره وکړه. یوه یې وویل نه شو ماتل کېدی، امر دی. باید په شپه کې ځانونه مرکز ته ورسوو. ځوان له وسلوالو سره د باندې ووت. سپي غپل. ځوان وویل دا بلا به تر څه وخت دلته یي؟ د یوه شونډې وخوځېدې. نه پوهېږو، خو احتیاط کوئ، څوک باید کوم بوی یونه سي. سړو حرکت وکړ. سپي منډه پسې واخیسته. ځوان بیرته کېږدۍ ته ورننوت. ښځې تر نابللې میلمنې راګرځېدلې وې. هغې ته یې په حیرانۍ کتل. میلمنه وارخطا وه. د څراغ ژېړې رڼا ته یې غټې سترګې ځلېدلې. پر لاندنۍ ډکه شونډه یې وچه وینه پرته وه. بوډۍ یو سوړ اسویلی وویست. ځوان ته یې وکتل. وویل شعر ګوله، دا خو خبرې نه کوي. ځوان موسک شو. شونډې وخوځېدې. زموږ په ژبه نه پوهېږي، په رنګۍ ده. ښځو په یوه خوله وویل څه؟ ځوان وخندل. ټوپک یې د کېږدۍ ټاټ ته ودراوه. د باندې ووت. لنډه شېبه وروسته بیرته راغی. یوه نجلۍ په حیرانۍ وویل لالا، د خرې پړی دې ولې راوړ؟ ځوان د پړي یو سر د نابللې میلمنې تر تړلو لاسونو تاو کړ او کلک یې غوټې ور واچولې. بل سر یې په کېږدۍ کې د ولاړ موټر سایکل په ټایرونو پورې وتاړه. ښځو په حیرانۍ ورته کتل. ځوان په خپله بستره کې ننوت. ټوپک یې له ځان سره پټ کړ. ورو یې وویل شپه پخه ده، سبا به سره غږېږو. ماشوم ژړل. قدرمن اوریدونکو، دا وه د بړبوکۍ ناول لومړۍ برخه چې ما عبدالرقیب احمدزی ستاسو درانه حضور ته در وړاندې کړه. تر بیا چې د دې ناول له 2مې برخې سره راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.